سلامونه ملګرو. دا کم بیرغ چې دغه امیر صاحب راښکته کړی دی دا یوازې بیرغ نه دی، دا یوازې د کپړې او ټوټه نه ده، دا د افغانانو هویت دی، دا د افغانستان هویت دی. باید چې د افغانانو هویت ته درناوی وشي، د ملت هویت ته درناوی وشي. که تاسو دا وایئ چې مطلب موږ اوس په حکومت باندې ناست یو نو موږ ته څوک څه نشي ویلی، تاسو نفرتونه مه خپروئ. په داسې ځینو کړنو سره په ملت کې نفرت خورېږي. دا یو بیرغ نه دی، دا د غونډ ملت هویت دی. غونډ ملت دې سره مینه لري، غونډ دنیا موږ په دې درې رنګه بیرغ باندې پیژني. نو زه د اوسني حکومت چې کوم په افغانستان کې دی د دو مشرانو څخه دا هیله لرم چې د افغانانو په زړونو کې نفرت مه پیدا کوئ. دا هغه ملت دی چې ستاسو دپاره د افغانستان دپاره دومره قربانیانې ورکړي دي چې بې مثاله قربانیانې ورکړي، څوک د دې حساب هم نشي کولی. نو باید چې د دې ملت خیال وساتل شي، د دې ملت په زخمونو باندې مالګې ونه دوړول شي، د دې ملت په زخمونو باندې باید چې مرهم کېښودل شي. نو حکومتونه داسې نه کامیابیږي چې څنګه تاسو وایئ چې مطلب موږ به په خپله خوښه باندې حکومت کوو او څوک موږ ته څه نشي ویلی. که تاسو د دنیا تاریخ وګورئ، کم ډیکټیټر هم چې په ملک باندې په زور زبردستۍ حکومت کړی دی او د کولو کوشش یې کړی دی، د هغه حکومت تخته خامخا یو ورځ نه یو ورځ نړېدلې ده. که تاسو په افغانستان باندې حکومت کول غواړئ، تاسو به اول د افغانانو هویت وپېژنئ، د افغانانو د هویت قدرداني باید چې وکئ او درناوی باید چې وکئ، چې دا ونهږي د افغانانو په زړه کې تاسو ته کله هم هېڅ کله هم مینه نه پیدا کېږي. پرون موږ دومره خوشحاله وو، ټول افغانان خوشحاله وو چې افغانستان روس رسمیان وپېژندو او بیا دغه کار چې تاسو بیا دغه جنډه لرې کوئ. په کار نه ده چې داسې یو کار وشي د چا د هویت داسې درناوی په کار دی، ځکه چې دې ملت هم ستاسو دپاره قربانیانې ورکړي، افغانستان دپاره یې قربانیانې ورکړي. نو دا ځینې کارونه باید شخصي ګټو ته ونه شي، دا د ملت ګټو ته هم وکتل شي. مننه، السلام علیکم.